بل نوم نه دی بل بیبي خو دا داسې چې مو سړی ده تر خواپوته شو جنګ و میږ دنه ووتلي دوله کور ته لوړلي څو میاشتې م تېره کړلې چې هغه روغللي دا ملم پله وړولې سړی مې نه پشمینده اول خو روخارن شه نر سره ووتو چې د طالبانو یې پاجونه خپله د میږ ته هېڅ نه یایي خواپوته شو چې روغللي دا وطن مکو نه وي نه مول و نه سړی و ملې ړنګې وې په یورینه یې ورتللي په بولډیزر یې والې وې خو داسې ډاګر ته روغللي موږ خپل څلورمه بچه دی یومه بچای دی دا درېمه به ده بهانه واده کړ چې دی نه و بچای مې کې سبق یایي ډېره پریشاني غه ورسره مخکې بیا ملې سرویس کوه یې میږ یې نه وکړ خالي په څلور پنځه کسه یوه نیمه وکړله بس میږ ته هر شي غه شته مو ته تکلیف یې چینې د غالې څه یې راکړي نه دي دا امداد یې مو سره هېڅ چېرې نه چې تو ته سړی نه درنه وځي نه دې هیله وي نه دې ورشي خو بس بیا دا هیله شته ده درم هیله خاتلې وه چې د منظور پښتین رچک شوی ده چې انشاءالله دا وي چې د خلکو بس ولا رخلوص کو کله شي رخلوص یې کوي تو څنګه دا هیله هم شته ورته و دروازې ته م کوته وي بچه مې روز شي سروران چې میږ پلور پته نه لګي چې نه پته لګي خو بس دا غاښې بس کله پته ولګي کله رخلوص کو او دا څومره ټایم کېږي چې به درکه 12 کله شي اول جنګ شل یا ورته اول چې غاوې جنګ ده نو تاسو چې بهېدلو دی نه تللی در سره دی نه تر خارن شو میږ لوړې دی تام شو مولي نه وي غاویستي دی تام شو میږ دنه ووتلي دا 12 کاله په خپله تر کوم حال تېره سوې قسم ده چې دا په پریشانر باندې تېرې دي خو نه مې چې سړی نه ووتو دا بهانه زه خپله ډارل چې مې چې ځونه ځاغونه ښځه یې چې څوک ته بې زیاته نه کو څوک لوز ګڼه نه در وترهي بېغه نه شه بېقدره نه شه ونه ښار میږه ګڼه خامخا دا غمه وه د موندلو دپاره کومې هڅې تاسو کړي دي چا سره مرابطه کړې ده حکومت ته کم درخواست ورکول کم کمیشن ته تلل نه م دي ورکړي د په غاښې ولې دا داسې څه پیټکونه غایبي بېرم کړل نور ما داس پښتنه یې کړی دو یو زیبل دی په جیلینا شخوی چې نشته دی یو بس دا څو ځای دا شپېره ورته یاد کړل یا ملګونه یاد کړل ځنه چې په دراشه دی ځنه چې په میرمشاشه دی ځنه څرو ته یاد کړل خو پیره هم غا نه والیا چې رو شي ګڼه خو د سړي نوم دې څه و نوم یې قاسم چار یې څه کوله چار یې مول یې په و نور یې چار نه وه پورته یې مول په و په غره شي اوس ته تا غوښتنه څه ده مو غوښتله داسې چې خوښه مو په کور دي غاله کسه چینا کسه پیسه کسه مله لیکل کسه سروس دي ګڼه خو نه وکړه ورته اول د سړي غادو چې ګڼه سړی د وي در نه وځي بیا پیشه وې ګڼه خو خامخا خپل سړی خو بیا زیوته یا کوټه مې شته ده یا لوري سره په کور شی نه نه یا په کوټه مې ګوښېدو ورته مې بچې روشي بیا میږ وي بیا ډېر غاوه کو د پلور بیا زه ورته وایم چې هېڅ پاتې نه لګي ژړو پر یو دی وکړو ځای وکړو خو یشکې ولا توی کې میندوي یې نه خو